إني ألقى الإيمان غورا وینا صومي وصلاتي ومديح أجل الناس وجميع الطاعات إني ألقى الإيمان کم څوک چې د نرمي څخه محروم وي هغه به د نیکۍ څخه هم محروم وي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جميع الطاعات هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو کم څوک چې په خندا په ګپه په مزاح کې هم د درواغو څخه ځان وساتي زه د هغه د جنتي کېدلو ضامن یم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم أنجو من النيران ومخاطر الدركات ويرجح الميزان ويرجح الميزان کم څوک چې د خپلې وعدې پابند نه وي د هغه هېڅ دین نشته. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ومديح أجل الناس الحال ونملأ الساعات بصالح الأعمال هيا إلى الطاعة د الله جل جلاله سه وغواړه بې حسابه وغواړه ځکه الله جل جلاله هغه ذات دی چې د واپسي تقاضا نه لري. فاسعوا إلى الخيرات فاسعوا إلى الخيرات فاسعوا إلى الخيرات ونعيم الجنة. د یو چا زړه مات کړې بیا معافي ځینې غواړې دا خو ډېره اسانه ده لیکن چې ستا زړه کله مات سي بیا څوک معاف کوي دا ډېره ګرانه ده. باید دا صفت په ځان کې پیدا تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور هل حفرة من نار د شو سره شو وسېږه یعنی پر شو باندې ښه کوه لیکن د بدو سره هم بد مه کوه ځکه ته په اوبو سره وینه صفا کولی سې لیکن په وینې سره وینه نسې صفا کولی. رباه يا غفار رباه يا غفار رباه يا غفار اغفر خطيئتي. د خلکو د عیبونو سه داسې غافله سه داسې بې خبره سه لکه څنګه چې ته ویده د ټولې دنیا سه بې خبره یې. خلکو عیبونه مه لټوه. وجميع الطاعات هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش زړه غټ ساته کمال دا دی چې زړه غټ وساتې خبرې خو هر یو غټې غټې کوي خو زړه غټول کمال. في الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها يطيب العيش فالغوث. ته خپل ځان خامخا شکه لیکن د دې د ثابت کولو ضرورت نشته چې ته ښه بس خپل ښه اوسه بیا و خلکو ته د دلایلو یا د ثابتولو ضرورت نشته. والسلام.